کله کله کښېنو دلته یو د ده مور دي 6 اولادونه مې دي دلته کښېنو یا ماښام یا غرمه کله زموږ ژړا راځي چې ای خدایه موږ څه ګناه کړي دي چې موږ یو ملک مسلمان ملک دی دا مسلمان ملک دی موږ راغلی موږ هم خو مسلمان یو موږ هم انسانان یو بس زموږ څخه پوښتنه سي څنګه حال لري څنګه احوال دی چې څه شي کار کوي دا د هغوی مسؤلیت دی چې پوښتنه زموږ څخه وکړي دا په یو ملک کې بې اسناد غټ جرم دی دی که نه دی چې ونه کمه بارانو د نفقې روزګار نه چلیږي مال 3000 یا 4000 په جمعې کې وګټو زه چې خپله وکم یعنې 2000 2500 وکم 1500 زما د ماشومان کې یعنې 3500 4000 4500 زما د کور د دغه پنجشنبې پر بل پنجشنبې پورې 4000 روپۍ خرچه لرم موږ افغانستان هغه وخت چې جنګ جګړې زه کوچني وم بیخي زموږ 4 وروڼه یو ادې مې را سره و بس موږ رالو پاکستان ته جنګونه و ظلمونه و کیسه و زموږ حق تر ننه پورې هلته پایمال حالت هم دی به رالو پاکستان ته دلې موږ پشنګ ته رالو پشنګ ته رالو بل کار نه و پیسې نه و یو زما په جیب کې 200 کالدار پاته و یو سړي ماته وله وایي په 110 شپې و یو ګونې وړه کېږي هغه وخت مالشه ولو باره ولاړم د 110 شپې وړه مې راوړی کور ته نو یو شی نه و چې ما دا وړه ادې دغه کوله یو تعلیم عالي لا نه و د هغه پیسې نه و زما سره بیا موږ این تقریبا 20 کاله کېږي 26 کاله 20 کاله کېږي په دغه پشین کوچلاک دغه کوټې تر هغه 13 میله پورې په دا علاقه ګزاره مې کړې دي دلې زما د بچیانو پیدایش شوی دی ډېره پریشانه یم ډېره پریشانه یم دغه مې ارمان دی چې زما بچیان بایست یعنې یو سمجداره وای یعنې یو درس تعلیم ته دغه وای نه او د کوچنیان مې دا دی د یو خوا زړه مې نه کېږي باندې چې کار وکم د یو خوا سوچ مې خرابېږي چې پر دوی کار وکم دوی د درس تعلیم خو پات زما خی اوس انقلاب و یا غریبي ژوند هر رقم خراب سه آینده مې د دوی مول خرابه نسی چې موږ یو ثبوت ولرو چې آزاده موږ په پاکستان کې ژوند وکړو خو نور کم د غم نه غواړو چې والله هره ورځ موږ ته یو وره راکړي یا پیسې راکړي صرف یو ثبوت غواړم چې موږ آزاد ژوند وکړو په پاکستان کې زړه مې غواړي د دغه زما اولادونه دي د دوی زړه غواړي چې دلته ژوند وکړي 15 میاشت موږ دلته کار کوو کوټې کې موږ 15 میاشت پنجاب صادق آباد ته ځو هلته د خښتو کار کوو د هغه ځای ټیکهداران پیسې خو ده ته ورکوو باره د هغه سره کار کوو د هغه څخه د دې څخه خو هغه ته ورکوو دا زموږ دغه دی سرمایه موږ نه لرو لکه موږ یعنې ګراو سوی یو داسې